صحیح ده. په افغانستان کې د افغاني علماو ترڅنګ د نړۍ ګڼ علماو هم د جهاد فتواوې ورکړې وې او دلته په کلونو کلونو د زرګونو افغانانو وینې تویې شولې. تاسو هم دغه فتواوې تاییدوئ؟ ګوره جي اصل خبره دا ده زموږ په ټول هندوستان باندې پیرنګیانو تسلط ورغله. هلته هم جهاد سوی ده د خپلې ازادۍ او د وطن دپاره د خپل حریت دپاره. بیا که دلته پیرنګی راغلی ده نو په هغه وخت کې هم د هغوی سره مقاومت سوی ده. بیا که روس راغلی ده نو هغه سره هم افغانانو خپل جنګ کړی ده. بیا که امریکا راغلی ده نو هغې سره هم جنګ کړی ده. نو زه خو دا وایم چې افغانستان ولس او افغان قوم یو ډېر جري قوم ده چې د خپلې ازادۍ دپاره د خپل حریت دپاره هېڅ قسم سودا له چا سره نه کوي. په پاکستان باندې کې د افغان مهاجرینو په وړاندې چې کوم چلند په دې وروستیو کې وشو تاسو یې په وړاندې څه وکړل او پاکستان حکومت سره زه دا خبره واضح کول غواړم تاسو ته چې افغان مهاجرین په پاکستان کې د موږ میلمانه دي او موږ هر وخت د هغو خیر غواړو. د هغو د بچو 40 کالو نه زیات افغان مهاجرین په پاکستان کې تیر کړل. اوس هم چې په افغانستان کې امن راغی نو دا د یو دولت مسله نه ده، د یو هیواد مسله نه ده، دا د دواړو هیوادونو مشترکه مسله ده. یعنی خلک افغانان دي ځای سوي په پاکستان کې دي. نو په پاکستان کې ډېر وخت تېر کړی ده. اوس چې دا دومره خلک واپس افغانستان ته راځي نو چې دواړه هیوادونه په دې باندې کښېني او هغې ته یو شیډول یو طریقه کار طی کړي. نو خپل خلک خپل وطن ته راتلل خو څه ګناه نه ده. نو په دغه ډول راویستل مناسب وو لکه دوی چې دغه لاندې ورته وخت ورته وټاکه چې په دې شکل باندې تاسو دې کې بعضې بې اعتدالیانې سوي دي، دې کې شک نشته. او ما بل چا نه دي غندلي، ما غندلي دي او ما واپس خپل ځای ته شیونه راوستل چې هغه کوم یو مېلمه دپاره مېلمه حق وي سړي باندې. نو افغانان چې څومره په پاکستان کې اوسېږي زه ورته او ما جماعت ورته د میلمه په نظر سره ګوري او میلمه قدر چې پښتون د افغانانو ګیله هم همدا ده چې آیا میلمه پالنه همداسې وي، د میلمه پالنې پای همداسې وي لکه دوی چې موږ سره وکړي. انشاءالله العزیز دغه ټولې ازالې به کېږي خدای کول. دا مسایل به حل شي، دا به ظاهر کېږي انشاءالله. صحیح شو. او کېږي دي خو دواړو ملکونو دې سره کښېني په دې مسلې باندې که نه. یعنې افغانانو وطن خو افغانستان ده که نه چې مهاجر وطن هم افغانستان مهاجر به راځي افغانستان ته، هغوی به راځي افغانستان ته، خو په دغه شکل چې دوی راوویستل، په دغه شکل چې دوی مثلا د دوی مالونه هلته ضبط کړل، د دوی د کورونه یې په زوره وویستل شول، کورونه یې لوټې شول، په زوره راویستل، دا شکل مناسب نه. دا چې کوم مجموعي صورتحال ده، مجموعي صورتحال به چې دا کومه خبره ته کوې دا به 1% وي. هغه 1% هم زه وایم چې غلطه ده. زه وایم 1% نه، شاید 90% واوسېږي دا مسله. خو بیا هم غلطه ده که نه. میلمه صاحب په کور کې یو کال وساته او چې بهر له کوره باسې نو لغته پسې ورکړې نو مېلمستیا خو دې ختمه کړه که نه چې نو موږ سره دغه فکر ده چې موږ د هغه مېلمستیا قدر وکړو او دوی په زړونو کې تر قیامته پورې دغه قدر برقرار پاتې شي، دغه عزت برقرار پاتې شي. بېباوري هم دلته رامنځته کېږي مولانا صاحب. خلکو په فکر کې د بېباوري هغه نظر به هم دلته رامنځته کېږي چې اسلامي امارت په دغه شرایطو کې چې ژمی هم را روان دی، په دغه شرایطو کې چې د نړۍ سره مشکلات هم لرو، پاکستان دغسې یو اقدام کوي د افغانستان په خلاف باندې، حتما دوی د پاکستان افغانستان خیر نه غواړي، دوی د افغانستان فشار باندې لګیا دي. نه دې کې څه یو حکومت ته یو ځای مجي، زه حکومت نه یم، زه تنظیم یم مجي. اوس حکومت خو خپل نظام لري، د هغوی خپل استخبارات وي، د هغوی خپل شکایات رسي او